د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام واړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستۍ خبرونو ته. نن سه شنبه د اسد یا د زمري د میاشتې دومه د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 23 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. په شمالي او جنوبي سالنګونو کې دوه بدلې فرعي لارې پرانستل شوې. په پنجشیر کې 3 نوي مخابراتي او انټرنیټي سایټونه جوړیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن چې اوس وسیله ولسمشریزو ټاکنو له خپل نمائندې لاس په سر کېدو اعلان کړی، خپل مرستیاله نمائندې ته وړاندیز کړی ده. اوس هم بشپړ خبرونه. په شمالي او جنوبي سالنګونو کې دوه بدلې فرعي لارې پرانستل شوې. د ټولګټو وزارت سرپرست د هیواد شمالي ولایتونو ته د سفر په ترڅ کې د سالنګونو له لارې له کاري بهیر څخه لیدنه وکړه او په شمالي او جنوبي سالنګونو کې چمتو شوي بدیلې فرعي لارو پرانستنه وکړه. د ټولګټو چارو سرپرست وزیر مولا محمد عیسی ثانی د یادو فرعي لارو د پرانستو په مراسمو کې وویل چې دغه وزارت د هیوادوالو د اوسه تګ راتګ لپاره په شمالي او جنوبي سالنګونو کې بدیله لاره چمتو کړې چې د اصلي مسیر د کار په جریان کې مسافر وړونکي وسایط به له فرعي لارو څخه د تګ راتګ کوي. همدارنګه نوموړي په یاد سفر کې د سالنګونو له لارې د 3 برخو شمالي سالنګ، جنوبي سالنګ او دوشي خنجان له کاري بهیر او کرش پلانټونو څخه لیدنه وکړه او پلي کوونکو ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې د یاد لوی لارې کار دی په غوره کیفیت، چټکتیا او د وزارت له پلان سره سم بشپړ کړي. پنجشیر کې 3 نوي مخابراتي او انټرنیټي سایټونه جوړیږي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې پنجشیر کې 3 نوي مخابراتي او انټرنیټي سایټونه جوړیږي. د یاد وزارت په خبره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې د پنجشیر د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي ریاست او د روشن مخابراتي شرکت په ګډو هڅو په نږدې راتلونکي کې دغه ولایت په ابشار، حصای اول او پاریان ولسوالیو کې د روشن مخابراتي شرکت له لوري 3 نوي سایټونه جوړیږي. ویل شوي چې دغه سایټونو په جوړېدو سره به د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي وکولی شي لوړ کیفیت او چټک مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي او مخابراتي ستونزې تر ډیره پرېده هوارې شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن چې اوس وسیله ولسمشریزو ټاکنو له خپل نمائندې لاس په سر کېدو اعلان کړی، خپل مرستیاله نمائندې ته وړاندیز کړی ده. کمالا هیرس چې د امریکا د ډیموکرات ګوند غړی او د جو بایدن مرستیاله ده، د بایدن له لوري نمائندې ته وړاندیز شوې ده. بایدن پر خپل ایکس پاڼه پر ډیموکراټانو غږ کړی چې راځي په ګډه د جمهوریت غوښتونکو ګوند نومان او پخوانی ولسمشر ټرمپ ته ماتې ورکړو. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړي لوی العمل شه. د سیمې
هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړی د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.